مشهور ټیک ټاکر او ګلوکار عاقب الله چې نامعلومه کسانو ایستلی دی او عاقب الله په هغه ځای مړ شوی دی. تر اوسه پورې د عاقب الله ټیک ټاکر او ګلوکار ملزمان گرفتار شوي نه دي. پولیسانو خپل کوشش رانیولی، ډېر زر به دغه ملزمان گرفتار شي او عاقب الله ټیک ټاکر او ګلوکار چې د ټیک ټاکرانو دپاره به یې هم وړې شانګانې ویلي او نور به هم داسې سینګینګ کوو، یو ځان له یو نوم پیدا کړی و، په ټیک ټاک باندې ځان مشهور کړی و. دا چې بله ورځ نامعلومه کسانو عاقب الله ایشتلی دی او هغه ملزمان تښتېدلي دي. عاقب الله چې د کارک سره یې تعلق ساتو، د کارک ټیک ټاک یو سټار او ډېر زیاتو خلکو خوښاوه. عاقب الله چې نامعلومه کسانو په ډزو وویشتو او مړ شوی دی. په دې لږ وخت کې ډېر زیات ټیک ټاکران د دې دنیا نه لاړل. د دې څه وجه هم معلومه نه ده، په څه وجه دغه ټیک ټاکر عاقب الله ایشتلی دی. پولیسان به ډېر زر دغه ملزم گرفتار کړي او بیان به ترې والي چې عاقب الله یې په څه وجه ایشتی دی او د دې شاته قصه څه ده. دغه نوي معلوماتو عاقب الله باره کې چې درک کوم چې عاقب الله ټیک ټاکر اوس په دې دنیا کې نشته او مړ شو.